د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه د قاموس لیکنې د لړۍ اتم درس دی. نن په معجم او دایرة المعارف باندې بحث کوو. اول راځو په معجم باندې بحث کوو. معجم څه دی؟ معجم د یوې ژبې یا مضمون د ټولو کلماتو او اصطلاحاتو لیست وایي. په یوه ژبه کې چې څومره وایي زیرمه ده، څومره لغتونه کې دي، څومره کلمات کې دي، د کلماتو لیست ته معجم وایي. د معجم کلمه یو څه عامه ده، ځکه چې هم قاموس ته کارول کیږي او هم دایرة المعارف، دواړو ته معجم کارول کیږي، یعنې دواړه په معجم کې راځي. دایرة المعارف یا انسایکلوپیډیا څه ده؟ دایرة المعارف د معلوماتو کتاب دی. دا داسې یو کتاب دی چې یو څوک یې د معلوماتو لپاره لولي. که په یو موضوع کې یو څوک غواړي مطالعه وکړه، هغه دایرة المعارف را اخلي، لولي. د معلوماتو کتاب دی. دایرة المعارف چې دی الفبایي ترتیب لري، د قاموس غوندې. د الفبې په سیستم باندې جوړ شوی دی، یعنې لومړی د الف توري دي، بیا د ب دي، همداسې د ت دي، د پ دي، د ت دي، ټ په دې اساس باندې جوړ شوی. کله چې موږ دایرة المعارف کاروو، که موږ د یوې اصطلاح په اړه، د یوې موضوع په اړه غواړو په دایرة المعارف کې مواد وپلټو، د هغې دپاره موږ ته کړکۍ راخلاصې دي. هغې موضوع اړوند چې کوم موضوعات کې هغه هم پکې شته، بالخصوص په آنلاین دایرة المعارفو کې. که چیرې موږ په دایرة المعارف کې سر مطالعه کوو، چې سر څه ته وایي، د همدې سر په برخه کې چې د سر موږ تر پېژني، په دې کې سترګې، خوله، پوزه، دا کړکۍ ټولې راخلاصې دي، کولی شي هغه هم مطالعه کړي. د معلوماتو لومړی ریفرنس قاموس دی. کله چې موږ یو کتاب مطالعه کوو یا خبرې اترې کوو، په هغو کې موږ ته ستونزه پیدا کېږي، لومړنی ریفرنس زموږ قاموس دی، په هغې کې به یو موضوع موږ پلټو. دویم چې دی دایرة المعارف دی، او دریم اختصاصي قاموس دی. اختصاصي قاموس بیا خاص یوې ژبې یا یو خاص مسلک ته اړوند وي. اختصاصي قاموس تر ډېر حده بیخي خصوصي وي، د یو مسلک اړوند وي. د ژبپوهنې اختصاصي قاموس، د حقوقو اختصاصي قاموس. دایرة المعارف کې د شیانو، خلکو، ځایونو، نظریاتو په اړه معلومات وي. د کلماتو خپل یو بیل لیست لري، د نورو شیانو د قاموس نه متفاوت وي. دایرة المعارف چې دی هغه پر معنا، ژبې او ګرامر متمرکز نه دی. هغه یوازې د معلوماتو کتاب دی. د موضوع په اړه موږ ته معلومات کوي، یوه اصطلاح موږ ته په بشپړ ډول راپېژني، د بدن یو غړی په بشپړ ډول موږ ته راپېژني، یو مسلک په بشپړ ډول موږ ته راپېژني. نور په دې باندې بحث نه کوي چې د دې معنا څه ده، یا ژبې ته پاملرنه وکړو، یا ګرامر ته پاملرنه وکړو، یا د وینا توکونو ته پاملرنه وکړو. د دایرة المعارف تشریح چې ډېره اوږده ده، لنډه نه ده، ځکه چې د معلوماتو لپاره مطالعه کیږي، او د تشریح ژبه یې چې ده سخته ده. د قاموس غوندې جوړه شوې نه وي چې یوازې خاص لغتونه پکې استفاده شوي وي، هغه لغتونه پکې استفاده شوي وي چې ډېر اسانه وي کارونه، ځکه دا مسلکي خلک لولي او د معلوماتو لپاره یې لولي. په دایرة المعارف په لیست کې یوازې اسمونه راغلي وي، اسمونه پکې تعریف شوي وي، د هغې په اړه معلومات راغلي وي، هغه سپړل شوي وي، هغه پېژندل شوي وي چې څه ته وایي دغه اسم، دا کلمه څه ته وایي. یوازې هغه فعلونه هم په دایرة المعارف کې ځای لري چې هغه له کوم تاریخي واقعیت سره تړلی وي، هغه فعلونه هم پکې راځي. د دایرة المعارف او قاموس ترمنځ توپیر څه دی؟ قاموس چې دی د ژبې او کلماتو په اړه بحث کوي، د کلماتو خپل بیل لیست لري. د قاموس تر ډېره حده کار چې دی هغه له ژبې سره دی، او په ګرامر باندې ډېر متمرکز وي، په ګرامر باندې ولاړ دی، پر معنا باندې ولاړ دی، ځکه چې موږ په متن کې کوم مشکل لرو قاموس ته مراجعه کوو. تشریح لنډه ده او اسانه ده ژبه، ځکه د قاموس لپاره بله متفاوته ژبه جوړول کېږي، یعنې اسانه کېږي. هغه لغتونه په دو تعریفو کې کارول کېږي چې هغه لغتونه په ژبه کې ډېر عام فهمه وي، ډېر کارول شوي وي. بیخي پښتو کې خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، خو په نورو ژبو کې دا کار شوی دی. د هغې لپاره یو بیل لیست د کلماتو رااخیستل شوی وي چې
هغه په ژبه کې ډیر کارول کیږي. قاموس د ژبې او کلماتو په اړه بحث کوي او د ژبې نزاکتونو ته پاملرنه کوي چې دا کلمه څنګه کارول کیږي، د وینا توکي څه دی، په دې باندې بحث کوي. د قاموس مواد چې دي د وینا توکونه دي، یعنې اسمونه دي، ضمیرونه دي، فعل، صفت، قید، عدد او داسې نور دي. مثلا د قاموس په موادو کې چې دي بلونه رسي، یعنې سربلونه او وروسربلونه رسي، د پکې تعریفي کې پېژندل کېږي، د انعداد توري کې رسي، د رفع توري کې رسي، تاړي دي، مختاړي، منځتاړي، وروستاړي، د ټول په قاموس کې رسي، د کارونه او معنا کې سپړل شوي. بې قاعدې واریانټونه پکې راځي، هغه چې قاعده نه لري، د یو فعل یا د اسم بل متفاوت حالتونه پکې راځي. مرکبونه پکې راځي، لنډونونه، عبارتونه، متلونه چې د زیر مدخل لاندې رسي یا د سروایي د لاندې رسي، ګړنې پکې رسي، متلازمات پکې رسي او ځینې دایره‌المعارفي مواد هم پکې راځي چې تر ډېره حده ژبه اوږدېږي، یعنې اوږده تعریفونه بشپړ پېژندل کېږي، خو بیا هم ډېر به اوږده نه وي. دایره‌المعارف چې دی هغه بیا د خپلو کلماتو خپل بېل لیست لري. مخکې بحث ورباندې وکړو. دایره‌المعارفونه چې دی هغه هم په دوه ډوله دي. یو عمومي دي، انسان ټولو جغرافیایي سیمو پورې اړوند موضوعات کې راځي. مثلا انسایکلوپیډیا د کورن او زیر ټولې نړۍ په اړه معلومات پکې شته، ټولو هېوادو غرونه پکې شته، سیندونه یې هر څه پکې شته. یو اختصاصي دی، د یوې خاصې موضوع په اړه مقالې پکې راځي. خو تر ډېره حده اوس د دې پر ځای تخصصي قاموسونه جوړېږي. دایره‌المعارفي قاموسونه چې په تخصصي ډول وي نه جوړېږي ډېر اوس. لومړنی کس چې دایره‌المعارف یې جوړ کړی دی د افلاطون شاګرد اسپیسفوس و چې وروسته ارسطو انکشاف ورکړ.